ستوري سلام سپوږمۍ سلام اسمان دی هم کړي سلام سپیدې سلام شفق سلام جهان دی هم کړي سلام سپیدې سلام او مر سلام جهان دی هم کړي سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. راځو د زاد الطالبین وم نمبر درس ته 40 نمبر حدیث د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای البینة على المدعي واليمين على المدعي عليه. د نن ورځ مهم مباحث دي هغه دا دي چې مدعی او مدعا علیه دا څوک دي چاته ویل کیږي. دوم مهمه موضوع د نن درس دا ده چې یو مؤمن د بل مؤمن لپاره آینه ده او یو مؤمن له بل مؤمن سره په غم کې شریک ده. دریمه موضوع دا ده چې سفر دا څنګه ده. آیا سفر یو خوندور شی ده او که نه سفر یو مشقت او تکلیف ده. بل بحث د نننی درس دا ده. راځو اول نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای البینة علی المدعی والیمین علی المدعی علیه. البینة شاهدان سی دی علی المدعی رسول الله مبارک فرمای وای دا په مدعی باندې هغه څوک چې دعوه کوونکی لپاره د خپل حق وي. دعوه کوونکی لپاره دی غوښتنې د خپل حق وي. والیمین علی المدعا علیه او رسول الله مبارک فرمای وای قسم او یمین چې ده یمین معنا قسم کول علی المدعا علیه دا په هغه چا باندې ده چې په هغه باندې دعوه سوې ده د مدعی له طرفه. په مدعی باندې بینه ولې ده؟ ځکه په مدعی باندې بینه ده چې دی شاهدان او بینه په مدعی باندې ده ځکه د دو خبره له ظاهره څخه خلاف ده. ظاهر ته چې ګورې د دو خبره ظاهر نه مني. دا ظاهري حالاتو ته چې ګورې د دو خبره له ظاهري حالاتو سره ټکر وي. نو ځکه په ده باندې شریعت سندم قویه خیده چې هغه شاهدان ده شاهدان به پیش کوي. والیمین علی المدعا علیه او یمین او قسم کول چې دی دا په مدعا علیه باندې دی. په هغه باندې قسم کول ولې دی؟ وای ځکه چې دی چې ده مدعا علیه چې ده دی قوي ده په دعوه کې. عموما دا چې مدعا علیه په دعوه کې قوي نو چې یو ځای په حجت او دلیل پیش کې هم اتی منل کیږي. ځکه په مدعا علیه باندې قسم کول دي. او مدعی چې ده ما وویل چې دغه خبره خو له ظاهره خلاف د ظاهري حالات یې نه مني نو د دو دا خبره ضعیفه ده ځکه به قوي سند پیش کوي چې هغه شاهدان دي. 15 نمبر حدیث ته راځو. المؤمن مرآة المؤمن. رسول الله مبارک فرمای و یو مؤمن چې ده مرآة المؤمن دا آینه ده لپاره د بل مؤمن. والمؤمن اخو المؤمن او یو مؤمن چې ده دا د بل مؤمن ورور ده. یکف عنه بندهی دغه یو مؤمن له هغه بله څخه غضیعته تاوان دی دا بل مؤمن. که چېرته یو مؤمن ته تاوان رسیږي هغه بل یې باید جنې بند کړي. دا تاوان باید جنې بند کړي. ویحوته من ورائه او یو مؤمن چې د هغه ساتنه د بل مؤمن کوي پسې شا چې هغه دلې نسته دی دغه د عزت دغه د مال د هر څه ساتنه کوي.
اول رسول الله مبارک فرمایي و یو مؤمن د بل مؤمن دپاره آینه ده. څه مطلب؟ دا مطلب یو مؤمن چې ده هغه ته ورښکاره کیږي یا هغه ته ورښکاره کوي هغه بل مؤمن د دو عیبونه، کوم عیبونه چې په دغه مؤمن کې دي هغه عیبونه د دو ورته ښکاره کوي هغه بل مؤمن چې ګوره په تا کې دا عیبونه دي، دا عیبونه دي، دا عیبونه دي. نو مناسبه دا ده چې کله یو مؤمن د بل مؤمن عیبونه وویني ووایي چې په دې مؤمن کې دا عیب ده او دا عیب ده او دا کمی ده پکې، څه به کوي؟ له دغه مؤمن چې به دا عیبونه لرې کوي غواړي به چې دا عیبونه په دې مؤمن کې اتفاقه نه شي، دا باید جین لرې شي. په څه شکل به جین لرې کوي؟ خبروي به چې ګوره دا عیب در پکې ده، دا مشکل در پکې ده، دا اصلاح کړه. خو دا خبرول د هغه بل مؤمن به په طریقه د اصلاح سره وي، یعنی په دې طریقه سره به یې چې هغه اصلاح شي، په طریقه د طعن او د اعتراض، په طریقه د نیوکې کولو سره به نه وي چې دی په هغه باندې نیوکه وکړي چې ولې دا یې کوې، دا ولې دا یې کوې. نه نه، په طریقه د اصلاح سره به یې چې هغه مؤمن خدای پاک اصلاح کړي. او رسول الله مبارک فرمایي چې والمؤمن اخو المؤمن، یو مؤمن د بل مؤمن ورور ده، یکف عنه بندهی له دا بل مؤمن څخه او ضیعته تاوان دی ويحوته من ورائه، او ساتنه دی دغه مؤمن کوي من ورائه فسشه. هغه مؤمن دلی نسته فرض یک داسې یوه خبره کېږي چې هغه کې دغه مؤمن تاوان ده د یې فسشه دغه ساتنه کوي چې نه دا خبرې دغه په ضرر دي دا ګورئ مه کوئ. یا فرض کې دغه په مال کې تاوان هغه ته رسیږي دی به ورته وایي چې ګورئ دا تاوان به دغه مال ته نه رسوئ. 14 نمبر حدیث المؤمنون كرجل واحد، دا له دا 15 نمبر حدیث سره په موضوع کې یو ده. رسول الله مبارک فرمایي وای المؤمنون كرجل واحد، مؤمنان ټول لکه یو سړی داسې دي. څه مطلب؟ مؤمنان وای ټول لکه اندامونه د یوه سړي دا رکم دي. ان اشتکا عینه، اوس نو که چېرته داسې وي چې شکایت وسي یا مرض پیدا شي عینه په سترګو د سړي کې، اشتکا کله ټول بدن یې مریض شي ورسره، ټول بدن یې نه ارامه شي ورسره. و ان اشتکا رأسه، او که چېرته مرض پیدا شي رأسه په سر دی دا سړي کې، اشتکا کله ټول بدن دی ده نور اتی په مرض کې شي. یعنی مؤمنانو باید دا رقم وي لکه یو تن دی یو سړي. موږ وویل چې که چېرته د یو سړي په سترګو کې درد پیدا شي د بدن ټولې اعضا ورسره نه اراموي، که په سر کې درد پیدا شي د بدن ټولې اعضا ورسره نه اراموي. دا مؤمنان هم ټول داسې مثال لري لکه هغه اندامونه د بدن د یو سړي. باید یو مؤمن د بل مؤمن په درد باندې دردمند شي، د بل مؤمن په غم باندې غمجن شي، د بل مؤمن په مظلومیت باندې باید ځان پوه کړي، هغه ته باید رسیدګي وکړي. دا اسلامي مسؤلیت. یو مؤمن د په وس کې ښه ده، بل مؤمن مسکین ده، هغه ته د لاس ورکړي، کومک دې ورسره وکړي. او راځو 13 نمبر حدیث ته. رسول الله مبارک فرمایي السفر قطعة من العذاب، وای سفر چې ده قطعة من العذاب، دا یوه ټوټه د عذاب ده. یمنع احدکم نومه وطعامه وشرابه، منع کوي بندهی له یو د تاسې نه خوب د هغه دا سفر، او سفر بندهی له یو د تاسې نه چې په سفر ولاړ شي خوراک د هغه خوراک یې په ټیم باندې نه وي یا بلکل نه وي. وشرابه، شراب ځینې بندهی، چښاک ځینې بندهی، چښاک یا په ټیم نه وي یا کم وي یا بلکل وي نه. نو فاذا قضا، رسول الله مبارک فرمایي وایي کله چې پوره کوي احدکم یو د تاسو نهمته، هغه حاجت خپل لاندې ورته لیکلي من وجهه له لارې د دغه سفر نه، د سفر په لاره چې د کوم حاجت دپاره تللي وه ستاسې هغه سفر
حاجت په هغه سفر کې پوره کړو فلیعجل الی اهله، دا سړی د نور تلواره کوي الی اهله و خپل کور ته، نور د نو په سفر کې نه پاتې کېږي. یعنی کله چې تاسې خپل مقصود خپل مطلوب حاصل کو نور نو په سفر کې مه پاتې کېږئ، نور د کور طرف ته مخ کوئ او تلواره کوئ په راګرځېدلو کې و خپل کور ته. ځینې خلک داسې وي چې په سفر باندې ولاړ شي ورې اتې پسې ناست وي، هلته یې په سفر کې هېڅ کار هم نه وي، دی ورې پروت وي، دلته یې خپل کور همدغسې بې سرپرسته پاتې وي. په دې کې د دوه تاوانه وکړو، یو دا تاوان وکړو چې هلته په سفر کې د ده چې کوم ضرورتونه ولو هغه یې پوره کړو، اوس پالتو او بېکاره ورې پروت ده، نو دا بېکاره وخت تېرېدل دا یو تاوان شو. دوهم تاوان دا ده چې له خپله کوره څخه لرې شو، خپل کور ته یې وخت نه کور بلکې وخت یې همدغسې ضایع کړو. لہذا هر څوک چې په سفر باندې ولاړ چې خپل حوایج او ضرورتونه او هدفونه د سفر ترلاسه کړي، نور دی نو په سفر کې اتې بیا ډېر نه پاتې کېږي. د موږ خلق په سفر باندې ولاړ شي، خارج ملکو ته تللي، په کلو کلو باندې ورې ناست، څه کوي؟ دلته کور پرېښی، زوی بې سرپرسته وي، کورنۍ بې سرپرسته وي، بس هغه د لیس وینې خړ په کوڅو کې ګرځي، دی هلته ناست وي. دا دنیا دومره هم ډېره نه ده ضروري چې ته په کلو کلو پسې مسافر سه، دومره اندازه شی پیدا کړه چې تا دلې بسیږي، د یو څو خطې پارې خوړی سي، بیا ولاړ سه. دا د الله پاک عادت ته چې بیا به الله پاک تا په رزق برکت هم اچي او له دې سره به الله پاک ډېر خیرونه تا ته درکوي، تر هغه به ته ډېرې ګټې وکړې چې هغه ورې په تا باندې پالتو وخت تېر شو. ځکه رسول الله مبارک فرمایي چې فلیعجل الی اهله، ولې هغه قطع د عذاب کې پاتې کېږي، ولې عذاب په ځان باندې تېروي؟ خو راسه خپل کور ته راسه، خپل کور ته وخت ورکړه، خپل کور سره محبت وکړه، هغو ته له هغو سره کښېنه. د موږ داسې د موږ تاسې رواجونه دا وي چې کرا هم چې بیا مسافر د موږ له خارجه شي، بیا دلې په ورکي تمامه ورځ ورکي، تمامه شپه ورکي، یا تقریبا د شپې په اکثره حصه کې ورکي، نا وخته خپل کور ته راشي. ولې خو له خپل هغه زوجې سره دې کښېنه، له هغې سره مجلس وکړه، ورځ ورسره تېره کړه، شپه ورسره تېره کړه، خوش طبیعتي ورسره وکړه. باندې خلق ضرور نه دی، هغه ډېره ضرور ده، هغه د تا دپاره په دې کور کې ناست دی. د خپل مور و پلار سره کښېنه، خپل مور سره مینه وکړه، محبت ورسره وکړه، خدمت یې وکړه. د باندې ولې پالتو ګرځي چې راغلی له سفره چې یا په سفر کې ناسي کور ته نه راځي، او یا چې کور ته راسي بیا دلې په چکرو باندې سري په کور باندې نه پیدا کېږي. لہذا خپل کور ته باید سړی وخت ورکړي، خپل اولادو ته، خپلې بیبي ته، خپل مور و پلار ته، خپل ورونو سره سړی باید کښېني، په خپل کور کې باید کښېني. نو اول دې په سفر کې بې ضرورته څوک نه پاتې کېږي، د سفر هدف یې ترسره شو، کور ته دې راځي. د رسول الله مبارک امر د فلیعجل، تلواره دې وکړي الی اهله و خپل کورونو ته، او بیا چې راغلې په خپل کور کې له خپلو کورونو سره هم کښېنه، هغو ته محبت ورکړه، هغه په تا حق لري، د باندې خلق په تا حق نه لري. نن سبق په همدغه ځای باندې بس ده. أقول قولي هذا أستغفر الله لي لنا ولكم ولسائر المسلمين. ستوري سلام سپوږمۍ سلام، اسمان دی هم کړي سلام، سپي دی سلام، شفق سلام، جهان دی هم کړي سلام، سپي دی سلام او مر سلام، جهان دی هم کړي سلام.